دوستانو یو افسوسناک خبر راغلی دی. مولانا طارق جمیل هغه وفات شوی دی او جنازه یې نن ادا کیږي. تاسو ته مخامخ په سکرین باندې په نظر راځي. انا لله و انا الیه راجعون. دوستانو تاسو خو مخامخ ښکاري دا خلک راغونډ شوي دي. طارق جمیل صاحب هغه په هاسپټل کې وفات شوی دی. هغه ته د نن نه مخکې دوره شوې وه د زړه، د هغې نه پس بیګا هغه وفات شوی دی. تاسو ته په سکرین باندې په نظر راځي، تاسو یې وینئ. دوستانو بل طرف ته دروغ هم کیدی شي، ځکه چې نیوز کې لا نه دي راغلي. سوشل میډیا باندې دا خبر ډېر په تیزۍ سره چلیږي چې طارق جمیل وفات شوی دی، خو هغه د هغې په شان بل نوم به وي، کیدی شي هغه وفات شوي. خو په هر حال موږ چې کوم څه ووي نو کیدی شي طارق جمیل صاحب وفات شوي. بس دوستانو الله جل شانه دې وکړي چې طارق جمیل صاحب نه وفات شوي، او که بل طارق وفات شوي طارق جمیل صاحب، نو الله جل شانه دې هغه له جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي، او الله دې د هغوی لواحقینو له صبر جمیل ورکړي. آمین ثم آمین.